حضرت مدی بابا چې اصلي نوم یې مدیح بابا رحمت الله علیه دی، چې اجر نسب یې مدیح ولد ابا ولد ابو ولد اکو ولد یوسف ولد مند ولد خشه ولد کند ولد سربن ولد قیس عبدالرشید رضی الله عنه چې د پښتو مورث اعلی قیس عبدالرشید رضی الله عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مشهور صحابي دی او زمانه د 9 هجری نه شروع کیږي. حضرت مدی بابا رحمت الله علیه په 10مه پیړۍ کې مسیح دی. هغه په 320 هجری خواوشا کې پیدا شوی دی او تقریبا 400 هجری خواوشا کې وفات شوی دی. حضرت مدی بابا رحمت الله علیه په قام باندې یوسف زی دی، بیا په یوسف زی کې اکوزی دی او بیا په اکوزو کې بابوزی دی، بیا په بابوزو کې اباخیل دی او په 392 هجری کې د محمود غزنوي د غازیانو د لښکر سره د کندهار نه ازغستان نومې علاقې ته په خصوصیت سره د یوسفزي قبیلې د غازیانو په مشرۍ دغه ملک ته راغلی دی او د وادي پیښور علاقه چې دغه مجاهدینو په لاس فتح شوې ده نو بیا هم دلته پاتې شو. په مردان کې د جلاله نومې ځای سره نږدې یې کلی آباد کړو. حضرت مدی بابا رحمت الله علیه په اولاد کې پیر ګل محمد نومې یو بزرګ تیر شوی دی چې په 1000 هجری خواوشا کې ژوند کوو. همدارنګه د په اولاد کې لوی بزرګان نور هم تیر شوي دي او په 1253 هجری کې پیر عرب شاه او پیر زامن شاه پکې مشهور او لوی بزرګان وو. د حضرت مدی بابا رحمت الله علیه وروسته دغه قبیلې ته مداخل او پیرخیل ویل کیږي. دغه شان یو ډیر لوی روحاني پیشوا رهنما بزرگ او ولی الله هم دی او په سلسله عالیه جنیدیه او حسینیه کې د حضرت شیخ المشایخ مودودی چشتی مرید وو او د تصوف او عرفان په سلسله کې په خپل زمانہ کې قطب تیر شوی دی او د حضرت مدی بابا رحمت الله علیه مزار مبارک په ضلع مردان د جلاله نومې کلي سره نږدې دی. خو وزر مې د مجاز د پیارېږم کې د عرش یو قدم آل پرواز. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو فارغ جان حسین یم. ظاهره ده چې تاسو به مخکې وروسته دا ویډیو کتلي وي او په دې کې به تاسو لیدلي وي چې نن موږ په کوم مزار باندې ولاړ یو، کوم بابا خپله راغلي. دا هم خپله خوشقسمتي ګڼم چې موږ د یو بابا مزار ته راغلي یو، خو د هغې نه سوا خپله خوشقسمتي ګڼم چې نن ماشاءالله د داسې باباګانو سره ولاړ یم چې هېڅ د تعارف محتاجه نه دي. زموږ ډېر خوږ مشر او د لفظونو بابا، د خیالاتو بابا، موږ ته ډېر ګران زړه ته رانږدې او زړه لرم چې ای د سترګو توره چې تا ووینم هسې به ما سترګې تورې شي. جناب بادشاه الملک صاحب راسره ولاړ دی، دې ته ځي مزاراتو ته او وزیري پکې د دې یو سلسله به تاسو ګورئ. خو چونکې نن زما په غوښتنه او زه ډېره مننه کوم چې زموږ د کلي د علاقې ته راغلل او موږ سره چې کوم دې مزار ته حاضري وکړه، د دې نه به هم د دې د خیالاتو او د دې د افکارو د دې د راتګ پوښتنه کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه، ډېره شکریه. الله دې خاطر او سره خوشاله اوسئ. تاسو مو تعارف وکړو. ډېره شکریه، ډېره مننه. ګرانو کتونکو او شاګردانو، ټیچرانو، حضراتو، ستاسو نوټس کې راولم چې زموږ استاد محترم ډاکټر میر لمسی صاحب موږ سره دې ټیم کې مدی بابا یو علاقه ده چې دا د تخبې بالکل انډ چې کوم دی تقریبا په 10 کیلومتر فاصله کې دا موږ سره دا مزار بابا جي موجود دی. فاروق جان حسین صاحب په حیثیت یو ادنا طالب علم موږ سره ملو شو او موږ سره تعارف په دې حیثیت باندې کوو چې زه د شعر او شاعرۍ یو ادنا طالب علم طفل طالب علم یم او چې کله موږ لټون کوو، موږ تلاش وکړو، موږ کې ریسرچ وکړو، موږ ته پته ولګېده چې د دې علاقې نه والې تر د هغه چې کوم د 400 باونډري ده په دې کې د یو نامه ګټلې ده او واقعي خبره ده چې هغه نامه په دې ګټلې ده چې زه به د میر تقی میر یو شعر په اردو کې وایم چې مت سهل ہمیں جانو پھر تاہ فلک برسو تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. تو زه په دې حاضر موږ هم دې بابا جي ته حاضرین وکړه
دا د توفیق دی واسطه ته دې موږ شکریا ادا کوو دا کوم کشر چې دا کوم خدمت کوي موږ شکریا ادا کوو او ډیر زیات خوشاله موږ ډیر زیات فیل کوو او د چې کلام اورید نو واقعي خبردار چې کوم الفاظ سره کوم د معنوي او استعمال سره دی الله دې عمر کې برکت واچي الله دې ډیر ترقی ورکړي ډیر مننه ډیر شکریا ډېر مننه ډاکټر صاحب هم ما څنګه ویلې د لفظونو او د خیالاتو بادشاه دی هغې نه به هم څه اورېدل غواړو بسم الله الرحمن الرحیم حسین صاحب دا سلسله خو دا کوم روحاني معاینو چې مختلف مزارات ته دي ځي او اولیاء الله مزارات ته راشي نو ډېر پکې نو زموږ تعلق خو د مادي دنیا سره دی جی سر او روحاني دنیا د هغې لپاره زما په خیال چې د سړي درون ډېر مضبوط وي جی سر او دننه باطن پاک او صفایي جی سر زړه صفایي نو اعلی هغه د روحاني خلکو او د روحاني اولیاء الله باره کې تبصره کولی شي نو لکه زموږ سوچ او ذهن چې دی هغه خو د دې لیدلو کتلو والا دنیا ته محدود دی یس سر نو د دې خلکو باره کې لکه صرف موږ به دا ووایو چې دا خو هغه خلک وو چې کم خلک د دې دنیاوي مادي دنیا نه ماورا دي یس سر او دوی چې کوم د لکه په ځان باندې کار کړی دی او خدمت یې کړی دی نو د هغې په وجه باندې ورته یو درجه ملاو ده دا خو تاسو په پته ده چې خیر الناس من ينفع الناس څوک چې د بل د ښېګړې او د بل د فایدې سوچ کوي نو حدیث کې هم دی چې هغه سړی په تاسو کې غوره دی نو دوی ته دا درجات چې ملاو دي او دا بلندي چې ملاو ده نو دوی دغه سوچ کړی دی چې لکه موږ نورو خلکو ته څنګه فایده ورکړو او خپل نفس چې دی هغه ختم کړی دی او د الله تعالی ذات یې مقدم ګڼلی دی او مخلوق د هغې خدمت یې کړی دی نو موږ خو اسم نه یو نو ما دا د دې باره کې تبصره راځي چې زه به داسې غټو شخصیاتو باره کې تبصره ولرم البته دا ده چې علما فرمایي چې یاره څومره اولیاء الله دي نو تاسو د هغې چې کوم عظمت دی د هغې شان دی د هغې نیکي ده د هغې چې کوم قربت دی الله تعالی نو هغه وسیله جوړولی شي د خپلو مسایلو حل کولو دپاره نو موږ هم لکه دا وایو چې د دې روحاني اولیاء الله په برکت کې ستاسو زموږ الله په ژوند او په هر څه کې برکت او ښېګڼه واچوي ډاکټر صاحب تاسو تازه خبره ذهن کې راوستل غواړم چې قاضي اثر صاحب چې د دې وخت هغې چې د مدي بابا کوم شجرې نسب بیان کړی تاسو ته اوس لږ سات باندې ښیم یو دا او یو ما یو کتاب کې کتلی وو دا درې مڼه د یو بل نه مختلف دي دا درې مڼه شجرې د مدي بابا په حواله دا د یو بل نه څه ځای پورې یو شان دي خو بیا د یو بل نه مختلف دي خو بیا هم لکه دوی سیدان دي او دوی چې کوم دی د اولیاء الله سره تعلق ساتي ګورو حسین صاحب تاسو په دې خبره کې لکه ملک لیس محمد صاحب چې کوم د ګجرو ګډې دی نو هغوی دا وایي چې دا د پښتنو لکه پلار دی چې مدي بابا یې دی چې دا د جد امجد د پښتنو دی دې باره کې لکه تاسو څه ذهن کې داسې څه شته په شجره کې څه ذکر ولرسي یاره سر جي دا خو ما خپله ځان نه دي کتلی خو دونه ده چې د دې خبرو نه خبر لکه څنګه چې تاسو ویل چې یاره دا پښتون په خپله باندې لکه صحابي یا دغه نه چې هغه د عربو نه راغلی یا د بل ملک نه او دلته چې کوم دی د دین تبلیغ کوو عالم سړی دی او پښتون لکه دغه لکه شجرې نسب به تاسو په دې کې اوس وینئ نو په هغې کې چې کوم دی د دې هلته اخري د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره په یو رشته کې دي دا هغه دغه سره راچلېدلي او دی په خپله چې کوم دی ذاتي پښتون دی ډېره مننه ازمخ مو غواړي چې د دې نه ډېر څه واورو که زموږ سره بادشاه ورور صاحب هغې خطابي کلمات وړاندې کړي نو ډېر خوند به وکړي جی سر ډېره مننه ما خو دغه چې استاد محترم موجود دی خو زه به دومره ووایم چې دا علاقه چې د بابا د خدماتو له وجې یا بیا چې کوم الله ته نږدې کوم عبادات یې کړي دي نو دا علاقه منور ده دا دعا د الله نه کوم چې
چې داسې اولیاء کرام او بیا په زنده خلکو کې الله پاک داسې مخلوق پیدا کړي چې کوم د راه راست خبره ده او کوم د تبلیغ خبره ده او کوم د مدرسو د خانقاګانو خبره ده چې دا ډېره په ترقۍ وي او خاص کر زه پکې یو خبره اډ کوم په آخر کې چې تاسې ایریا کې کله د فاروق جان حسین غوندې نوجوانان وي زه دا درخواست کوم خلکو ته چې سره مختلف پلیټ فارمز دي چې دی په هغې کې د دې تعارف هلته وشي د دې دا ستړی هلته پیش کړي شي او دې امپروو شي مخکې او دا خپل سفر د مینې محبت چې شروع دی دا مخکې نه شي الله دې اوس هم خیر کړي او الله دې تل د علاقې د خیر کړي او ټول پاکستان د خیر کړي ډېره مننه ډېره شکریه